السلام علیکم دوستانو. جهانگیر خان او ارباز خان څنګه په شرمونو وشرمېدل؟ که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ ویډیو را سره تر اخره وګورئ او که تر اوسه پورې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی دا هم درسره سبسکرایب کړئ. دوستانو د پښتو فلم انډسټرۍ کې چې نن سبا کومه بې اتفاقي روانه ده د دې غټه وجه د عوامو پښتنو زړونه ازارول دي. دوی پسې ډېرې وګټلې خو اخر دومره برباد شول چې اوس یې یو بل پسې خبرې شروع کړي او یو بل یې سم وشرمول. هغه دا چې د بدر منیر د زوی دلبر منیر نوې انټرویو کې دلبر منیر داسې خبرې وکړې چې خلک یې حیران کړل. هغه د فلمونو اکټرانو باره کې ویل چې دوی یو بل ته غله دي او د پیسو پیدا کولو لپاره هر کار کولی شي. بیا یې ویل چې زه به کله یوې داسې ښځې سره واده کوم چې هغه به ډانسونه کوي. نو دا سوال نه پیدا کېږي نو د دلبر منیر اشاره ټول ارباز خان او جهانگیر خان ته وه ځکه د جهانگیر خان دویمه ښځه هم د پنجابي سټیج ډرامو مشهوره ډانسره ده او د ارباز خان ښځه خوشبو خو ټول پیژني چې څنګه ډانسونه یې راغلي. نو دوستانو دوی دا د شرم خبره ده خو داسې خلکو په شرم کار نشته. تاسو د جهانگیر خان او ارباز خان باره کې څه ویل غواړئ موږ ته یې په کمنټ کې ضرور ولیکئ. تر بلې ویډیو هم په لوی الله سپارم.